دا ژوند هسې هم تېرېږي، روان دی دا ودرېږي نه. لکه ته دلته دین په یو مجلس کې کښېنناستې، ته بل ځای کې هم څه کې لګیا یې، خو یا په دنیا پسې ستا منډې دي، یا غیبت دی، یا خوب دی، یا فیسبوک دی، یا ټیک ټاک دی، یا بازار دی، یا ملګري او بچي دي، ښځه یا د الله دین ته یو څو منټه کښېناستی دي. والامر الیکم، خبره تاسو ته راځي. هر انسان په خپله ګټه او په تاوان هغه پوهېږي. که اوس یو سړی ما ته دا ووایي چې ته به یوې ګنټې له یا څه کم ګنټې له به ما سره ځي کار، او زه به تاله د دې یوې ګنټې کار له چې روزانه ته ما سره ځي، زه به تاله 50,000 له تنخوا درکړو. موږ به پته نشته چې د خوشحالۍ نه به موږ څه څه ویلي او څه څه به م کړي. یوه ګنټه 50,000. دلته ګنټه څه کم ګنټه او خیر د دنیا او د آخرت، ګټه د دنیا او د آخرت، پوهه د دین سره د اجر. یعنې یو کمه فایده زه تا ته ذکر کړم د دې مجلس د دې ناستې. ګوره الله راضي کېږي، د الله او د الله د رسول خبره به اورې، علم کې اضافه، د ګناهونو نه بچ کېده، د تقوا ډېرېده، خپلې خامیانې او عیبونه معلومول، د خپل ځان اصلاح کول، د معاشرې اصلاح کول، د زړه خوشحالېده، د زړه سکون، او داسې به چې بیا ځه کمه به سړی شماري. دا ټول تا ته د یو ځای کې میلاوي. او بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله دا خلک پاسي د الله طرف نه اعلان وشي چې پاسئ په داسې حال کې چې الله تاسو بخلي. صرف ګنټه څه کم ګنټه دا موږ الله اوچت نعمت را کړی ده. والله دا 40 ګنټې نه انسان دې لمحې ته انتظار وي چې نور خو موږ هغه ژوند تاسو ته پته لري چې څه کیسه روانه ده. دا لږ وخت داسې شي چې سړی لږ توجه برابر شي خپل رب ته، خپل پیغمبر ته، قرآن ته، حدیث ته، لږ سړی لږ په سکون شي، لږ دمه شي. یعنې دې دروازې نه چې بار پکې دی، والله که دې دمه او سکون ولید بیا ما ته ووایه. سکونونه مکونونه په پیسو کې نشتي، دا په مزدوریانو کې نشتي، دا د بچو سره او د ښځې سره په ناسته کې نشتي. ټول غمونه، ټولې جاکې او مسلې دي، ټولې جاکې او مسلې دي. که یو سړی ما ته وایي چې او پلانی چې دومره مالدار ته د هغه نه تپوس وکړې چې هغه څومره منډې وهي او څومره چې دا مال ډېرېږي دومره غم ورسره ډېرېږي. ته چې ما ته هغه پلانی چې وګوره هغه ښځه او بچي ورسره دي او هغه څومره خوشحال، هغه خاندي را خاندي، خو ته هغه سره لږ ځان لږ کښېنوه. ته چې دا ښځه او بچي ساتې د دې لپاره ته څه منډې وهې که هسې دې سره اسمان نه راوړي. هره مسله که دنیوي ته ما ته یادې په هغې کې یو تکلیف دی، یو مشقت دی. دلته انسان لږ دمه شي، لږ په سکون شي، دا زړه یې مطمئن شي. بل دې کې غټه فایده ده که غم او مصیبت ته تی هغه ختم شي یا کم شي، راشي د الله او د الله د رسول خبره واوري، هغه مې کم شي. ګینې نږدې چې هغه بهر خودکشي وکړي، نږدې چې هغه د پیغور د لاسه، د خلکو د خبرو د لاسه هغه ځان ته نقصان ورسوي. دلته چې راشي هغه واوري خبره، پوه شي چې دا امتحان دی او دا د دنیا ژوند دی. دلته لویې فایدې دي. کوشش کوئ چې څه نه څه تعلق هغه د دې سره ساتئ، د دین سره، د مجالسو سره. سړي له حیا راځي په ویلو کې، زه خو یې نشم ویلی، او که څوک یې ویلی شي لکه دا په خوله ویلو هم سړي له حیا راځي چې زه په 40 ګنټو کې څه کم ګنټه دین ته کښېنم. د ویلو کې حیا راځي، ما له حیا راځي. نور هر سړي ته خپل اختیار دی د خبرې، خو ما له پکې حیا راځي، زه خو یې نشم ویلی. زه به څه ذکر کوو؟ بیا قیامت پورې چې الله ته مخامخ شو، الله ته به څه وایو چې مونږ دا توره والې ده، دا هم کړي. دې کې خو څه قرباني هم نشته، هېڅ قرباني نشته دې کې، څه قرباني ورکول. او ما تاسو ته ژوند هسې هم روان دی، دلته نه تېری، بل ځای کې هم تېرېږي، خو فرق دی په دې ژوند تېرېدو کې دلته او ژوند تېرول د دې ځای نه علاوه په بل ځای کې فرق دی. نو
د دې سره ځان تړلی وساتئ. خصوصا دا کوم چې مسافر دي د هغوی دپاره پکې یو اضافي خبره یا انګلیش کې چې ورته پلس پوینټ وایي هغه دا دی چې مسافري الله رب العزت انسان ته اسانه کړي چې کله هغه د دین نه خبرې شي، دیني مجالسو وخت پې هم ښه پاس شي، زړه هم خوشحاله شي. ډېرې مسلې چې دته به د مسافرۍ کې راپېښې شوي د هغې حل ورته معلوم شي. نو څومره فایدې دي. او خبره به دا نصیحت به په دې ختم کړو لکه امام بخاري رحمه الله چې د خپل شاګرد سره ناست و، د دې په ځای دا درس واوره ډېره فایده به درکړي. امام بخاري چې د خپل شاګرد سره ناست و او شاګرد د هغه نه حدیثونه اورېدو او هغه داسې محسوسه کړه چې دا شاګرد تنګ شوی دی او ډېر وخوښ شو. چې هغه دور او هغه خلک ښکاره شي چې تنګ شوي دي نو دا هم څه وخت تېر شوی. نو هغه ورته یې ګوره بهر څوک لګیا دي سره زر جمع کوي، څوک سپین زر جمع کوي، څوک د دنیا یو شی جمع کوي، څوک بل شی جمع کوي. ما ورته د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د هغه د صحابه کرامو سره وخت تېرو. دا تجارت غوره دی که هغه تجارت غوره دی؟ هغه جذبه بیا راوچته شو. دلته دا وخت تېرول دا ته د الله سره وخت تېرې که د هغه د دین سره لګي، دا ته د پیغمبر سره وخت تېرې ځکه د هغه خبرې اوري، دا ته د صحابه کرامو سره وخت تېرې ځکه چې د هغوی مسلې اوري. نو د دین اوچت مجالس په دنیا کې هغه نشته. الله یې مرګه پورې زموږ نصیب کړي. ښه، اولنی سوال دا یې ورور کړی دی، وی کله داسې وشي چې ګاډی وجنګېږي او د انشورنس دا نظام تقریبا نن سبا د دنیا په هر ملک کې دی، انشورنس والا پیسې ورکړي نو هغه پیسو باندې ګاډی جوړ شي او څه دې زیاتې شي. دا زیاتې پیسې د مالک دي که نه څوک چې د مالک دا ګاډی چلوي. کله داسې وشي ته چاله ګاډی ورکړې که نه په کرایي یا به بل څه شي، دا پیسې د چا رسي؟ الجواب کله چې اکسیډنټ وشي او د انشورنس کمپنی پیسې ورکړي او هغه پیسې ډېرې شي ځکه چې انشورنس والا پوره ریټ لګوي. موږ په دې مسله ګورې نه یو رسېدلي، دا ډېرو خلکو ته نه ده معلومه. کله چې ګاډی اکسیډنټ وکړي که نه نو دوه خبرې په دې کې رالي. یو دا کم شی چې وران شو د هغې جوړول، موږ صرف دې ته سوچ دی. بانټ یې خراب شوی بانټ جوړول، بامپر مات شوی دا جوړول، لیټ مات شوی دا جوړول. یو دویمه اهمه مسله چې زموږ سوچ نشتی د دې ګاډي او د دې په شان چې بل ګاډی چې د هغه اکسیډنټ نه دی شوی د دې په قیمت کې فرق راځي. دوی ته زموږ سوچ نه وي. نه وي داسې جوړ کو الله دې کړي چې داسې جوړ کړي تپوس یې مه کوه، فرق دی. تا نه سړی تپوس کړي دا ګاډی لګېدلی او لګېدلی خو موږ اوس پرېږده لګېدلی که نه دی او لګېدلی دا نه دی لګېدلی. د دې په ریټ کې به فرق وي که نه به وي؟ فرق به لازم راشي. نو ځکه انشورنس کمپنیانې د دې داسې قیمت لګوي چې هغه بالکل لکه ته چې اول پرې راوباسي او هغې کوم سامان او پرزې لګېدلي هغه ریټ درته لګوي، هغه پیسې کله زیاتې شي. دا د مالک دي ځکه چې دې کې تاوان د مالک شوی دی، دا هغه چا نه دی شوی چې هغه د مالک ګاډی چلوي. دا پیسې به دا به هغه ته رسي. که به دې کې څوک دروغ وایي کمپنۍ ته، خپلې کمپنۍ ته یا کپیل ته یا مالک ته چې نه جي خو انشورنس کمپنۍ والا چې د ماله 1000 ریال راکړو او هغه داسې او ډېر په مشکله مې ته هغه راوویستې، بازارو کې مې سل خپلې هم ولګولې تلم راتلم پسې. دا به دې دوکه کي مخلوق، خالق له څوک دوکه نشي ورکولی. یو دا یاده کړه. دویمه دا مسله زړه ته واچوئ، مسلمان خو مسلمان دی چې د کافر سره کار کوي که نه نو د هغه سره هم خیانت او دوکه کول حرام دي. د دې نه اخوا زه څنګه دا مسله بیان کړم. بعضو د عرب نو د عربو مال شي چې قرآن او حدیث کې راځي عرب مال خوره او که ستا ده ته خو په خپل پوټ ځمکه باندې رور وژنې، ته خو په انچه ځمکه باندې تره وژنې او دا چې د عربو مال او دغه مال دا موږ چې در په دې کېږو که نه نو د هغې یو غټه وجه زموږ د خپل اعمال هم دي.
نو زمونږ چې هم پسه اوس بر شو نو بیا به راته چل وښایو خو چې اوس هم بر شي. دې مخکې ورځو کې زه یو ځي ته ورغلم نو هغه د دې کرایي دا کورونه چې ورکوي د ایجار ده دغه دفترو یا مکتبو هغې کې زه کېناستم نو ما ته یو کس ووایي چې لکه ته دې عربي ته دا ووایه دې سعودي ته چې دی مونږ د دې کور نه نه وباسي. نو دا قصه ما زما په مخکې شوې ده ما سره راغلې ده. ما صحیح ده وایي دې تا پېژني او خبره به واورې. زه د هغه خوا راورغلم ما ولې دا کسان ته د کور نه وباسي وایي دا سویمه میاشت ده زه دوی ته ټلیفون کوم کرایي او کرایي دوی سبا او بل سبا سبا او بل سبا. اوس مالک وایي زه نه یم زما خو دا کار نه دی. مالک وایي چې نه نور زه دا کسان نه پرېږدم. دوی زه تنګ کړم دوی چې ما سره کوم عقد کړی خلاف هغو ته مې دی دا وایي پیسې به ورکوي. زه به ورسره خبره وکړم خو چې سبا تاسو نن هم راوړي دي وایي نن هم راوړي خو نن هم لږي دي. نو ما ګوره دا بیا مسله جوړوئ که سبا ټیم به تېرولی او سبا ته یې راورسوي زه به ورته ووایم. نو هغه ته مې زه خیر دی غلطي کېږي د انسان نه او زه تا پسې راغلی یم دغه دپاره. ما ته وایي ډېر قدرمن سړی او دې عربو کې دی عادت دی چې کله یې خواله ورشي که سپارش دپاره خبرې سړي ډېر قدر کوي. نو ما ته وایي چې بس تا خبر وکړه زه به مالک ته ووایم خو چې سبا پیسې راورسي سبا به راورسي. دې ناستو کې یو وایي دا چې کوم زموږ د پښتانه ناست دي پښتو کې لیږي یاره وایي چې دی هلته ملک کې وې یاره دا خبره به ما دومره بده ولګېده که نه نو ما څه به دې ورسره کولی سرمن به دې ته ویستو ما دا زموږ حقیقت دی دا کوم چې تا ووایي خفه کېږو ونه دا زموږ حقیقت دی خو زموږ وس نه رسي. دا زموږ حقیقت دی تا چې ووایي خو زموږ وس نه رسي. یعنې راشي زه ته مثالونه ښیم په دغه ملک کې خپل ملک کې چې یو څو روپۍ ورسره دي د مزدور او د غریب سره څه حال کوي. په ګاډي دله وهي په تماچه دله به ډز کوي سفیړه ترې وباسي شرموي یې بېعزته کوي. بیا موږ راشو دا ولې او دا عذاب او دا قصه او دا ته خو د خپل ګریوان کې مو وګوره که چې موږ څنګه کوي زموږ څه کردار. دې ځای کې زه د یو کس سره خبره کوم او ګناهګار هم ته او هغه بیا دومره ښه سړیتوب وکړو چې زه خیر دی زه به مالک ته مینت وکړم ته دومره رالې تا موږ ته دی اوس د ارمان کوي که دی ملک کې وی نو دی خو په ملک کې تا سره میلمه وي که نه دې ټیم کې میلمستیا پښتو هر څه وایي چې دنه زه سرمن وباسم نو دا خو بیا زور هم نه شو. مزه به دا وکړي چې ته د سره د خپله کانه به کوم ځای کې وکړې همدلته اوسه د خپل کور کې خو هر سړی ازمری. خبره مې دا کوله چې دا دوکې دړکې دا خیانتونه د دې نه ځان لرې ساتي. هر قسمه ته دا غواړې چې ستا په مال کې تا سره څوک دوکه وکړي ته نه غواړې د بل سره یې څنګه کې او حدیث کې راځي چې ته چې څنګه غواړې چې خلک تا سره معامله وکړي دقه شان معامله به د بل مسلمان سره کوي د بل کس سره به کوي. زه دا نه غواړم چې ما سره څوک خیانت وکړي زه به هم د بل سره نه کوم او دا یاده که چې دې کوله کېږي به در سره پکې ته ډېر خوشحاله چې زه ډېر هوښیار یم خو داسې خیانت به سره یو کس وکړي که نه او داسې دوکه به دله درکړي چې ستا به په دې سوچ کې هم نه راځي چې راماله به یو سړی داسې دوکه راکړي ځکه چې کما تدین تدان یا موږ چې پښتو کې وایي چې څه کري هغه به ریبي. نو خبره مې دا کوله چې را بعض خلک د انشورنس دا پیسې والي زیاتې او بیا کمپنۍ ته لږې ښیي دا لږې راغلی او دا داسې او بیا راشي څه خوشحاله وي سړي له خو مې دوکه ورکړه 500 نوټ خو مې ته یې ووم نو الله له به څه جواب ورکړي. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی وی دا یو کس دا حدیث بیانوي چې حدیث دی چې قیامت په ورځ به په هرو 100 زنانو کې یو زنانه جنت ته ځي او یو کم 100 به جهنم ته ځي. دا حدیث داسې شتي که نه؟ جواب طریقه م دا ده کومه چې د ورور ده ته خبره واوري
د هغې بیا څه وکړه معلومات وکړه معلومات هم بیا د داسې چا نه وکړه چې تا ته پته وي چې او د سره علم شتي هر چا نه معلومات کول نه دا طریقه ده دا یو روایت امام ابو یعلا په مسند په خپل مسند کې راوړی دی او په هغې کې دا دي چې من 99 امرأة واحدة في الجنة وبقيتهن في النار یو په جنت کې او باقي ټولې جهنم کې خو د دې په سند کې یو راوي راځي حسین بن قیس او دا په اتفاق د محدثین علماو دا کمزوری راوي دي نو دا روایت سندن انتهایی کمزوری دی لږ نه انتهایی کمزوری روایت دی ها داسې شتي صحیح حدیثونو کې چې زنانه به د نارینهونه په جهنم کې ډېري بس او دا نه چې سلو کې یو کم سل هغه جهنم کې د یو جنت کې ده دې صحیح روایت نشته او د هغې موجه رسول وسلم ذکر کړې ده که هغه هم هسې نه دي ویلي هغه وجه څه ذکر شوی دی چې دوی ولې جهنم کې ډېري ناشکري کوي او خیرې کوي یو د خاوند ناشکري دویم خیرې کول او سبحان الله ته دې ښی ګس داسې نظر وچلو هغه زنانه چې ته یې پېژنې دا د زنانو غټه بیماري ده خیرې کول او د خاوند ناشکري رسول صلی الله علیه وسلم وایي ته که یو لویه زمانه یو 100 کاله ته د زنانه سره ښه وکړې که نه او معمولی مسله راله نه هغه راته وایي تا څه کړي دي او دا حقیقت دی بلکل زنانه ډېره لنډه راتاویږي او دا هم د دې د عقل کمی دی هم د دې د عقل کمی دی نو خلاصه دا شوه چې دا روایت دا سندن کمزوری دی والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې زمونږ په خاندان کې چې دی کورنۍ کې زمونږ شپږ خویندې دي او 2 وروڼه یو او د پلار ځمکه د پټی دی جیداد او هغه داسې چل کړی دی چې هغه ځمکه یې موږ له راکړې ده او تقسیم کړې ده زموږ په منځ کې کله چې زموږ مور مړه شوه نو هغه دا ځمکه زموږ منځ کې تقسیم کړه بیا څه وخت بعد زموږ پلار بل واده وکړو او د هغه دویمې زنانه نه د هغه بچي وشو اوس د هغه دغه بچي چې د بلې زنانه نه دي هغوی موږ نه دا مطالبه کوي چې دا د پټي کې او د جیداد کې زموږ هم حصه ده دا به تاسو راواپس کوئ او یا به یې خرڅوئ او پیسې به تقسیموئ او زما د پلار عمر ډېر زیات دی او حقیقت دا دی چې هغه چې کله دا ځمکه موږ ته راړوله نو دا هغه په دې نیت راړوله چې دا دویمې ښځې به کې برخه ونه رسي هغه زه بل واده کوم نو چې بیا به هغه دا بله زنانه به م وایي چې زما په جیداد کې قصه ده نو دا ځمکه به زه ستاسو منځ کې تقسیم کړم نو د هغې قصه به پکې ختمه شي اوس موږ که دا ځمکه نه ورکوو نو دې کې به موږ ګناهګار یو که نه الجواب دې کې یو څو مسلې دي یو اولنۍ مسله هغه دا یاده کوي چې کله یو پلار راولګي او یو ځمکه یو ټوټه د ځمکې یا د پټي بچو له ورکړي او بیا د ده د دقه ښځې نه بل بچی وشي یا د بلې ښځې نه بل بچی وشي لازم نه دی چې موږ دلته د ښځو قصه کوو بچي د ده دي که د دغه ښځې بچی د کمې نه چې دغه زاړه بچي دي او که هغه د بل واده کړی او د هغې نه بچی پیدا شي نو ده باندې لازم دي چې د ټولو په منځ کې به عدل او انصاف کوي عدل او انصاف دا دی چې دا کم بچی چې وروسته شوی دی دله به هم هغه څه ورکوي څه چې د اوله نوره ورکړي دي دا عدل او انصاف دی ښه نو هغوی ما ورکړي دي ما سره نور څه نشتي نو د هغوی نه به هغه ځمکه چې کومه هغوی له ورکړې ده هغه به ترې واپس کړي او بیا به یې تقسیم کړي یا به د هغې ریټ ولګوي چې دې ځمکې څومره ریټ دی
نو هغه حصه به بیا دغه یو ماشوم له دغه یو هلک له یا جنۍ له ورکړي کوم چې د هغوی نه بعد پیدا شوي دي. بچو کې چې څه تقسیموي که نه نو په عدل او انصاف سره به تقسیموي. حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی نعمان بن بشیر رضی الله عنه هغه وایي چې تصدق علی ابي ببعض ماله وی زما پلار ماله په دې رونو خویندو کې څه مال زیات راکړو چې دا ستا شو دی ډېر خوب. نو زما مور ورته ووایي چې د هغې نوم عمره بنت رواحه چې زه ګوره ستا په دې کار راضي نه یم تر څو چې تا په دې رسول صلی وسلم نه یې ګواه کړی که هغه ګواه شو نو بیا صحیح ده داسې دینداره خلک ورته یاره وایي زما دا زړه پرې نه دی مطمئن دا نور هم ستا زامن دي دا نور هم ستا بچي. نو زما پلار لاړ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې لیشهده علی صدقتي چې ګواهي کړي په دغه تحفه باندې په دغه څه باندې چې مال یې راکړي دي. وی رسول صلی الله علیه وسلم ورته چې افعلت هذا بولدک کلهم دا کار تا د ټولو بچو سره کړی دی ټول یې در څه ورکړي وي؟ ما ورته وایي چې نه. وی راته وایي چې اتقوا الله واعدلوا فی اولادکم د الله نه ویرېږئ او د بچو په منځ کې عدل او انصاف کوئ. او یو روایت کې راځي وي چې زه په ظلم باندې ګواهي نه ورکوم. فرجع ابي فرد تلك الصدقه نو زما پلار کور ته راغی زما نه هغه څه چې ما له هدیه کړي تحفه کې راکړي زما په برخه کړي هغه زما نه واپس واخیستو. نو دا مسله یاده کې بچو په منځ کې عدل او انصاف. د دې ما وضاحت کړی چې عدل او انصاف څه ته اوس به خبره ډېره اوږده شي. عدل او انصاف په هغه څه کې چې هغه ګوره بعض څیزونه داسې دي چې هغې کې عدل او انصاف لازم نه دی هغه حسب ضرورت دي. لکه یو بیمار شو دوایي نه ولالې نو هغه روغ له به ملې نه دا نه خو د دې نه زیات اوس څه دي یو شی دی چې هغې ته ضرورت د دوی نشته ته یې وله ورکوې لکه د یو له ته د خپل طرف نه هسې 100 ریاله ورکوې 100 روپۍ وله ورکوې نور هغه ته خپله خرچه میلاویږي ټولو ته هر څه میلاوي دا به ته عدل کې به به نور له هم ورکوې. بیا عدل دا دی عین عدل بالکل چې هلک له به د 2 جنکو برخه ورکوې. همدغه الله په قرآن کې ذکر کړي نو چې ته څه ورکوې او ما ته اوس ووایي چې هغه څه کې به عدل کې نو چې ته به څه ورکوې نو یو هلک د 2 جنکو برخه یا 2 جنکو له د یو هلک برخه به ورکوې. دا یو مسله شوه دی به لازم عدل کوي. دویمه دې کسانو له پکار چا ته چې ځمکه میلاو شوې ده چې دوی خپل پلار ته نصیحت وکړي که غواړي دا چې پلار د قیامت په ورځ د عذاب نه بچ شي او د جهنم نه نو چې مرسته ورسره وکړي او نصیحت ورته وکړي او داسې ورته ووایي چې بس دا ځمکه یا خو واله او تقسیم یې کړه ټولو په منځ کې یا بس تا ته پاتې ده چې کله ته دنیا نه لاړې بیا بس هم دا پاتې کېږي بیا به ورسره وروسته ګورو دا به تقسیمېږي. درېیمه خبره هغه دا ده مسله د زنانه دا لویه ګناه ده لویه ګناه چې یو سړی خپلو بچو له څه شی ورکړي د دې دپاره چې خپله ښځه ترې محرومه کړي دا حرام دي. یا یو بچي له څه ورکړي چې را نور ترې محرومه کړي یا یو خپل له که بل خپل هغه له څه شی ورکړي چې را بل خپل ترې محرومه کړي دا حرام دي دا دوکه ده او دا زیاتې دي. نو یو خو دې سړي دا کار حرام دی. بله ده چې د زنانه داسې برخه خو نه ده څنګه چې د بچو ده د هغې یا 4مه برخه ده او یا 8مه او دلته بچي شتي نو چې بچي شتي نو څومره برخه یې رسي 8مه برخه رسي نو 8مه برخه څه ده د دې نورو برخو په مقابله کې او که ډېر هم ده خو چې کله الله تا ته ویلي د الله شریعت ته خبره خورې ده او سبحان الله د دې بعضو دې زړونو ته زه حیران یم لکه یو زنانه راله خپله ځواني تا سره خاورې کړه تا له بچي راوړو ستا د کور خدمت ته بوډا شوې ستا خدمت او ته دا نه غواړې چې دې ته په دې میراث کې برخه میلاو شي. زه تاسو ته دا خبره وکړم ګورئ دا زنانه چې کور کې داسې روب دا لري که نه دا بوډۍ
نو دا ګوره د دې بوډا د لاسه د چا د لاسه د دې بوډا د لاسه غالبا زه همیشه نه وایم خو غالبا یې وایم غالبا چې دا بوډا کله دې دنیا نه تللی دی نو د دې بوډۍ قدر او قیمت په کور کې کم شوی دی که نه زما خبره غلطه بیا خو هغه یو وایي هغه جومات ته ښځې وایي چې هغه داسې ستا د مور چغې هم ډېرې وایي یا بل وایي چې هغه وایي چې ستا د مور لږه جاهله ده او زمونږ ښځې خو دا دی چې چونک کې هغې تعلیم کړی ده او هغه د تعلیم یافته دغسې نه هغه وایي چې دا بوډۍ جاهله ده پخوانۍ بیا خو دا کیسې شروع شي ولې شریعت دې له برخه ور د شریعت دې حکمتونو ته ګوره او ښه به دې محبت پیدا شي د خپل دین سره او خپل رب سره دا برخه یې دې له په دې ورکړې ده چې دا دې بچو ته او دوی ته بیا محتاج پاتې نه شي دا برخه یې دې له په دې ورکړه د هغې نه هم تا محرومه کړه لکه دا اتمه برخه د میراث هغې ته میلاو شي او دا زامن ورته نه ګوري دا انګیان دې ورته نه ګوري دا لوڼه ورته نه ګوري څوک یې تپوس نه کوي بیماره نو دغه خو څه نه څه خو به خپل ژوند تیر کړي که نه ازمکه به خرڅه کړي که پیسې دي په هغې به علاج وکړي ځان له به چېرته څه ځای وګوري هلته به اوسېږي اوس په دې حکمت ورسېد د الله په هره فیصله کې بې شماره حکمتونه پراته دي څو پورې چې ته یې خو ستا ذمهواري او د الله نه بعد که بوډۍ به ټوخېده ته وله دوایي راوړه که په هغې ته به ورته وله دوایي راوړه که هغې ته چا څه وي چې ستا د لاس هغوی له حیا ورتله چا ورته غږ مخامخ نه شو کولی خو چې ته خاورو کې کېښودی شو او تا ته بیا هغه میراث د هغې لږه برخه رسېده د نورو په مقابله کې هغه دې ته م واخېسته دا به چېرته ځي نو بیا اکثر د دې مشرانو ځای هغه بیا هغه د لاوارثو هغه کوم ځای چې حکومتونو جوړ کړي دا قسم بوډاګان او بوډېګانې به غریبانان هلته ناستي نو دا دې سړي ظلم کړی دی او په ظلم د پاسه ظلم په ظلم د پاسه ظلم دی ښه درې خبرې شوې څلورمه خبره هغه دا ده دی وایي چې پلار موږ له دا ځمکه راکړې ده ګوره ځمکه ورکول کله داسې که نه چې پلار وینا وکړي چې دا ستاسو ده خو د هغوی نوم ته یې لا اړولی نه وي نو دې ځای کې دې له هېڅ اعتبار نشته ځکه چې حقیقت ته خبرې دا دی که بالفرض دا پلار مړ شي نو قانون کې د شریعت په قانون کې او که د هغې نه علاوه بل قانوني په هغې کې دا مال به میراث حسابېږي ولې ځکه چې دغه وخت پورې ده په نوم ورسېدی په دې مسله کې نو بلکل دا پلار د بچو په منځ کې دا اوس تقسیمولی شي ښه درته یو فایده ذکر کړم یو راغی وایي چې نه من هغه ځمکه اخیستې ده او خپل نوم ته مې اړولې ده اوس به ورسره څه کوم او هسې منځ کې راته رعایت کړم چې شریعت زده کول او علم زده کول دا یو ګران کار ده خو چې الله یې چاته اسان کړي ځکه چې په مسله کې مسله راځي هغوی نه چې مونږ خو میراث اخیست مونږ خو عفو میراث خو ته نه شو لکه اسرائیله ژوندی دی مونږ ځمکه اخیستې ده او مونږ خپل نوم ته م اړولې ده او دې پلار مونږ له دا تحفه راکړې ده اوس به څه کوو خوشحاله شو چې مسلې حل اوس نشته او ځمکه مونږ ته پاتې شو نو یاده کوي حدیث کې دا راځي امام ابو داود امام ترمذي راوړی عبدالله بن عباس وایي لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو یو سړي له نه دي روا چې هغې یو چا له یو عطیه ورکي یا هبه ورکي هبه دم تحفې ته وایي فیرجع فیها نه دي روا چې دی واپس شي او هغه ته وایي چې مال یې راکړه دا په شریعت کې دا کار څه دی روا دی که ناروا دی چې تحفه چا له ورکړي او بیا پسې ورشي چې ګنټه بعد ورته بیا ور وټکي ته راوړی را واپس یې راکړه سبحان الله شریعت چې کوم کار منع کي که نه نو روغ فطرت او روغ عقل هم بد ګڼي ته په کومه خوله او په کومو سترګو به ته په کومه خوله به خبره کوې په کومو سترګو به ته مخامخ کېږي چې یاره هغه شی واپس راکړه دا خو اوس دغه لوڼه او خویندې به ښه خوشحاله شي چې حدیث پې هم شتي چې واپس کولی نه شي دا حدیث پوره واوره دې کې ختم شوی نه دی إلا الوالد فيما يعطي ولده
سوای د هغه تحفې او عطیې نه او هبې نه چې پلار یې بچي له ورکړي نو پلار یې ترې واپس اخیستی شي. پلار چې بچي له کومه عطیه ورکړي تحفه ورکړي واپس یې ترې اخیستی شي. واضح دی سره وجود دا نه دا بالکل د صحیح عقل او د فطرت سره برابر مسله ده. ولې اخیستی شي؟ ځکه چې دا پلار دی. دویمه دا د چا نه چې علي دی څوک پردی نه دی خو د ده نه پیدا دی. نو دا هغه مسله نه ده چې د بارهګي سړي سره کې. نو موږ اوس دلته وایو چې د پلار له پکار ده اګر که دا ځمکه یې د هغوی نوم ته اړولي چې دا ترې واپس کړي او د ټولو بچو په منځ کې یو شان تقسیم کړي. دا په ده باندې لازم دي. که د دې دنیا نه داسې لاړ نو دې به الله تپوس کوي. او دې وروڼو ته هم دا وایو چې تاسو له پکار ده چې د پلار مرسته وکړئ او که پې مهین یئ او که د آخرت غم ورسره نه وي چې یاره که دی جهنم ته ځي او که ارضي ته ځي خو چې زموږ ځمکه پکار دا بیا جدا مسله ده. والله اعلم. ها دا ورور سوال کړی دی وی زه په مانځه کې ومه او د مانځه کې مې د تشهد په ځای سوره فاتحه ووی. تشهد په ځای سوره فاتحه دا لمونځ کېږي که نه کېږي؟ تاسو مونځ اودس خو ټول کوو که نه که سره داسې وشي څه به کوې؟ سجده سهو به کوي چې واجب ترې پاتې شو نو د اخرنۍ تشهد هم واجب دی که نه څه بې نشتي څه شی سجده سهو به کوي او بس اخو پاسېدلی تللی او دی اوس تپوس کوي ده به په کوم ټیم کې دا کار کړی که نه اوس دی ماسوتن مانځه کې ورسره دا کار وشو ده ته به څه وایي؟ جواب د دې مسلې یاد که تفصیلي څوک چې سوره فاتحه وایي د تشهد په ځای کې دا په دوه قسمه دی. انسان نه کېږي داسې کله سړی چې ناسې اتحیات وایي او خیال یې الحمدلله یې شروع کړي. کله سړی الحمدلله وایي اتحیات یې شروع کړي ذهن بل طرف ته یې سوچي. تشهد موږ سره دوی دي. یو ته موږ لنډه قاعده وایو دویم ته موږ اخرنۍ قاعده وایو. تفصیل به داسې کوو موږ ځکه چې د هر یو قاعدې جدا حکم دی. لنډه قاعده موږ چې د اشهد ان لا اله الا الله پورې ووایو بیا پاسو. اوږده قاعده اخرنۍ موږ پکې بیا درود ووایو بیا دعا وغواړو بیا سلام ودرسو. ډېرو خو صرف تشهد ویلی خو دی موږ ته نه دي ویلي چې دی کوم تشهد کې دی خطا شوی دی. نو بیا په کار د هغه چا له چا نه چې سوال شوی دی چې هغه جواب د دواړو حالاتو ورکړي چې ده ته پته ولګي. اوس که زه د دویمې قاعدې خبره وکړم کیدای شي د اولنۍ کې خطا شوی او که زه د اولنۍ خبره وکړم نو کیدای شي د اخرنۍ کې خطا شوی. اولنۍ لنډه قاعده یو سړی راغی منځه ته ودرېدو لنډه قاعده باندې چې کېناستو الحمدلله رب العالمین ودی ده بیا راغی تپوس کوي چې څه چل به کوو. که چېرته داسې څه حادثه یا داسې واقعه راپېښه شوه او ته خطا شو الحمدلله دې ووي نو مونځ صحیح دی. ده چې را تشهد پرېښودی دی د هغې دپاره به د سجده سهو کوي ځکه چې تشهد د اولنۍ لنډه قاعده دا د مونځ په واجباتو کې دي او واجبات مونځ کې چې که نه دا چې دنه پاتې شي نو بیا سجده سهو وکړه بس الله راته هر څه مات کړو. پوه بې نه شوې اوس که چېرته داسې وشي دا خو هغه سړی دی چې بلکل چورلټ تی خبره ایره ده لکه په تحیات باندې ناست دی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین آمین او بیا پاسېد الله اکبر دا موږ د هغه مسلې ذکر کړه یعنې پاسېدلی دی
د لنډې قاعدې نه پاسېدلی کله داسې هم کېږي چې ده ته منځ کې رایاده شي چې دا خو زه په تحیات ناست یم نشي کېدی داسې داسې اکثر کېږي تا ته رایاد شو نو موږ به اوس درته وایو چې اوس تشهد ووایه مونځ دې صحیح دی سجده سهو لازم نه ده بعضو علماو ته مستحب ویلي وي که سجده سهو وکړه چې ډېره ښه ده خو که ونه کړي مونځ یې صحیح دی ولې ځکه چې ده تشهد پرېښودی نه دی ګورئ نو سجده سهو بېرته د څه کې ځکه که وکړي غوره ده نو هغه ولې د څه دپاره شوه هغه سجده سهو بیا څه دپاره ده اضافت یې کړی دغه ځای کې سوره فاتحه ویلې ده خو مونځ یې صحیح دی که دی سجده سهو هم نه کړي ورسېدی بې که نه ها دا مسلې یادې کوي که تاسو دا محسوسوئ چې دا موږ ته راپېښېدی شي او که چا ته ضرورت نه وي دا به جدا مسله ها بل سړی خطا شو په دې اخرنۍ قاعده کې د دې مسله جدا ده ځکه چې اخرنۍ تشهد چې کوم دی دا دویم دا رکن دی دا د مانځه رکن دی حدیث کې راځي امام نسائی راوړی عبدالله بن مسعود وی موږ به وي تشهد چې کله موږ باندې فرض شوی نه و نو موږ به وي السلام علی الله السلام علی جبرائیل و میکائیل وی رسول صلی الله موږ ته وی چې اوس به تشهد وایې فرض شو رکن دی او رکن چې پاتې شي په مانځه کې که نه نو د هغې دپاره سجده سهو نه کافي کېږي لازم به هغه رکن کې لکه مثال پرې درکړم یو سړي نه سجده پاتې شوه سجده واجب دی که رکن دی رکن دی لازم به دی دا سجده کوي بیا به سجده سهو کوي نو اوس به موږ درته دا وایو یو سړی دی هغه سلام یې وګرځو رایاد شو ته چې ما خو تشهد کې څه ووایي سوره فاتحه مې وي نو دته اوس موږ وایو که نږدې یې دغه ټیم نږدې دی فاصله ډېره نه ده نو بیا دې قبلې ته مخکې څنګه چې تحیات ته کینې کېدي ني تشهد به ووایي او سجده سهو به وکړي سلام به وګرځي او سجده سهو به وکړي او که د سلام نه مخکې کوي نو هم روا دي ها دته سبا رایاد شو اوس خو منځ کې ډېر فاصله راغلې ده منځ کې دنیوي خبرې راغلي منځ کې خوبونه راغلي دي منځ کې تجارت راغلی منځ کې نور عبادات راغلي اوس څنګه موږ درته ووایو چې ته نن هغه څه ټوټه چې د مانځه پاتې ده نن یې وکړه د پرونۍ سره به یو ځای شي هېڅ خو نشي کېدی که نو ځکه دلته اوس موږ درته وایو چې ته به ټول لمونځ بیا کوې اوس هم پوه نه یې که نه ورسېدې دلیل په دې څه دی یو سړی ما ته دا ویلی شي تا چې دا خبر وکړې چې رکن به لازم کې په دې څه دلیل دی ګوره د رسول الله وسلم نه د ماسپښین د منځه دوه رکعته پاتې شي یا د مازدیګر د منځه قصه تاسو ته معلومه او بیا رسول وسلم کور ته لاړ صحابه کرام پسې ورغلي وي یا رسول الله تاسو دوه رکعته لمونځ وکړو نو هغسې چلو کړو هغه سجده سهو یې وکړه راږه هغه دوه رکعته یې وکړو او سجده سهو وکړه ځکه چې رکعت رکن دی نو دغه شان په اخرني قاعده کې تشهد ویل څه دي یاره تاسو چې راغلی جواب راکړئ زه شکي شم چې تاسو کس نه یې پوه شئ اخرني قاعده کې تشهد رکن دی دا به لازم کې بیا به سجده سهو کې اولنۍ قاعده کې تشهد واجب دی که دنه پاتې شو نو پاتې شو اخره کې سجده سهو وکړه دا فرق دی دې کې والله اعلم ها د ورور سوال کړی دی او دا ډېر هر سوال فایدهمنې خو د بعضو ضرورت ډېري او په نسبت د نورو فایدهمن وي ډېر وایي چې سکول کې یا یونیورسټۍ کې یا بله اداره کې هر تعلیمي اداره چې په دې کې استاذ چې نارینه وي نو دې جنکو ته زنانو ته سبق خوی شي که نه منځ کې سحایل نه دیوال نشتی کمره نشتی بل څه خو ډایرکټ مخامخ جنکۍ ناستې دي هلته استاذ لګیا دی ما وی هره تعلیمي اداره ځکه زه به دا مسله عامه بیانوم دا یو خاص ادارې سره تعلق نه دا شرعي مسله ده عامه که هغه
ته ول نوم د یونیورسټۍ ورکې، که هغې ته ته مدرسه وې، که هغې ته ته سکول وې، که هغې ته ته بله اداره وې، که هغې ته ته بله اداره وې، که هغه هر څه دي. او که هغه وقتي طور، بعض ادارې داسې وقتي طور ده څه وخته پورې ښودنه د څه شي کوي، په هغې کې ډپلومې ورکوي، یو شی ورکوي، بل شی ورکوي، هغوی لپاره هم دا مسله ده. ته مسله یاده که د ادارې نوم باندې توجه مه ساته. خو غالبا دا کار دا په یونیورسټیانو کې کومې چې دنیوي یونیورسټیانې او سکولونه یې په هغې کې کېږي. نو دا کار جایز دی که نه؟ یاده کوي دا مسله د یو نارینه استازي کول په داسې ځای کې چې مخامخ دته ټولې جنکۍ ناستي او منځ کې څه حایل نه وي او هغو هم چا مخ پټ کړی چا پټ کړی نه او الغرض ټول دغه شان ګډوډ ناستي. زه دا وایم د عقل خاوند په دې کې شک نه کوي چې دا حرام دي. ولې؟ راشه اوس دې ته سعودي عرب چې کوم هیئت کبار العلماء او د دوی د فتاوو چې کومه کمیټي ده، هغوی په دې باندې تفصیلي خبره کړې چې دا کار ناروا دی، به نقصانات د دې ډېر ذکر کړي. یو نقصان ګوره دا دی چې نارینه کله د زنانو سره یو ځای شوي اختلاط راشي، نو اولنې ناروا کار دا کېږي چې په دې کې نظر په هغه ځای کې استعمالیږي چې شریعت د هغې نه موږ منع کړي. دی به دې جنکو ته ګوري نه که نه؟ که نه به ګوري، دیوال ته به ګوري، لازم به ګوري جنکو، او جنکۍ به ته ګوري که نه؟ هغه به هم ګوري. او کیدای شي د دې هېڅ یعنې موږ داسې ویلو چې یاره دا ناممکن دي، داسې نه شو چې دا ناممکن دي. کیدای شي یو زنانه د ډېر وخته پورې نارینه ته ګوري، په اوله کې د شهوت نظر نه و، په منځ کې هغه د شهوت نظر ته واوړي، نشي کېدی؟ کیدای شي. او الله قرآن کې څه وایي؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته ووایي چې د نظرونو حفاظت وکړي. نو اول خو دې کې د نظر حفاظت دړې وړې شو. دویمه خبره په دې کې دا ده کیدای شي چې دا استاذ او شاګرده دا مسله ګوره موږ الټه کولی هم شو. څنګه الټه کړو؟ استاذ او شاګرد چې لیکچر ورکوي، چې درس ورکوي، هغه زنانه شي، داسې هم کیدای شي. کیدای شي دوی د یو بل سره مصافحه وکړي، نشي کېدی؟ موږ لیدلي مخامخ استاد رانوتو، شاګرد یې سره سلام وکړو، او بیا چې روشن خیاله یا ژوند یې مزې تیاله، استاد راله شاګرد سره سلام وکړو، لاس یې میلاو کړو. دا لاس میلاو وهل د پردۍ زنانه سره رسول وسلم حدیث کوي، لکه څنګه چې امام طبراني راوړی چې یو سړی په تاسو کې د هغه په سر باندې څوک د وسپنې ګزار وکړي که نه، د وسپنې، نو دا وله غوره ده د دې نه چې دی هغه زنانه له لاس ورړي چې هغه د ده دپاره حلاله دی. یعنې په دې سر باندې د وسپنې ګزار وخوره، خو هغه زنانه سره لاس مه لګوه، ما سره لاس میلاوه چې د هغې سره لاس میلاول ستا دپاره حلال نه دي، حرام دي. دا دویم نقصان شو. دریم نقصان بل والا رسول الله وسلم حدیث کې وایي، امام ترمذي راوړی چې سړی او زنانه دوی دې یوازې کېږي نه، او کله چې دوی یوازې شي نو درې څوکي شیطاني. او دا کیدای شي چې په داسې تعلیمي اداره کې داسې واقعه راشي، نشي کېدی؟ کلاس کې صرف استاد ناست دی، یو شاګرد ده، یا یو شاګرد ناست دی او استاد ده، دریم څوک دی؟ دریم شیطان دی. بل نقصان والا دا بس داسې د جهالت خبرو کې که نه، ګوره وې یاره اصل خبره د زړه سره تعلق ساتي چې زړه پاکي، چې زړه پاکي نو بیا هر څه کوه. او بعض وایي د پښتنو زړونه پاک دي، ځکه دا عرب ګوره عرب چې څنګه واده وکړي کور جدا کړي، زړونه یې څخه دي، زارېږي د پښتنو نه. دا کیسې چې زموږ په دې معاشره کې راځي، دا چې د پلانې خپلې سره دا چلو کو، هغه د هغه سره وتښتېد او دا ده سره وتښتېد، دا چې ته زموږ د معاشرې ته د بهر ملک نه څوک راغلي دي؟ څوک یې؟
هم د دې معاشرې خلک دي، هغه دي چې موږ وایو زړونه یې څه دي پاک دي. چې کله هم تا د شریعت خلاف ورزي وکړه داسې قسمه واقعې به راځي. ما نقصان بیانو سوم څلورم، زړه چې دی که نه زړه دا کله وتړلی شي په یو زنانه پورې یا د زنانه زړه وتړلی شي هلک پورې. کیدای شي دا په 15 منټه کې ونشي او کیدای شي ګوره کېږي هم، خو زموږ دا وایي چې 15 منټه ګنټه کې نه کېږي، خو چې روزانه یو استاذ دی جنۍ ته ګوري او دا جنۍ دی استاذ ته ګوري او دی د هغې په مخ کې خاندي، د ده په مخ کې خاندي، دی د هغوی په مخ کې جاړي، دی د هغوی په مخ کې نور چې کوم څه دي هغه کوي، مذاق کوي، خوځي راخوځي، ځي راځي، لاس وهي، خاندي، مسکی کېږي، جنکۍ هم قسم جواب ورکوي. یا استاذ ده هلکان مخې ته ناست دي، نشي کېدی چې په زړه کې نور څه راشي. زړه نشي تړلی کېدی د دغه زنانه پورې یا دغې جنۍ یا دغه استاذې پورې، او شوي دي. سړی دا وایي جرنۍ شوي دي ځکه چې منځ کې وخت ډېر تېر شو. بل نقصان یې واله د دې د لاسه کورونه تباه و برباد کېږي. سړی وایي چې کور دې سره سویمل، یو سړی دی ګوره ښه کور کې ژوند تېرېږي، ښه مزېدار، خپله ښځه یې خوښه ده، بچي یې خوښ دی، لاړ یو ځي ته یو ادارې ته، هلته اختلاط دی، زنانه او نارینه یو ځای کته بره او های هلو او سلامونه او هر څه پکې کېږي او ګپ شپ او سیلفیانې. یو زنانه ته د کتو او د هغې سره ناسته پاسته د هغې سره تعلق جوړ شو، هغه خپله روغه پاکه ښځه چې کور کې ناسته و هغه اوس بدي شو، خپلو بچو سره یې نه لګي. دغه شان یو زنانه په کار کې، په سکول کې، په یونیورسټۍ کې، په بله اداره کې، بله اداره کې د هغې زړه د یو کس سره ولګېدو چې هغه دوی سره یو ځای کار کوي یا دا ورته سبق ښیي. هغه خاوند چې دی ورسره واده کړی دی، بچي تلي، اوس یې د هغه سره نه لګي، نشي کېدی؟ کېدی شي. دا خبرې تاسو ته ولې بیانوم چې صرف تاسو په دې ورسېږي چې الله یو شي ته حرام ووایي که نه، نو هسې ورته حرام نه. نو کېدی شي یو کس ماته دا ووایي چې نه جي نه 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 هغه ټولو جنکو حجاب کړی، ټولو جنکو حجاب کړی، مخې پټ. اول خو زه دا نه منم، دا نه منم کومې چې زمونږ په ملک کې تعلیمي ادارې دي او څومره چې ما ته پته ده، نو داسې ما ته ناممکنه ښکاري چې اداره دي داسې اعلی ترینه وي چې ټولې جنکۍ چې ناست دي د هغوی شرعي حجاب کړی دی، چې دومره د دې ادارې غم دی د دې سره او د دې جنکو دې سره غم دی، نو بیا دوی له یو زنانه استاذه ولې نه راولي. اوس زموږ به داسې ووایي چې زه ټولو کړی دی، ټولو حجاب کړی دی، ولې د خبرو نه فتنې نه جوړېږي. پلانۍ ته دا سوال ما ته بیان کړه، نوم یې ولګوره یاد کړی، ته دا ما ته بیان کړه، هغه ودرېده او خبرې کوي، لاس وهي، دی د اواز نه اوري، دی د هغې د بدن ته نه ګوري، دا لاس چې وهي دی ورته نه ګوري. تاسو څه وایئ؟ که نه دم که نه استاد صاحب هم حجاب کړی. ښه موږ به دا ووایو چې استاد صاحب نه ګوري، استاد صاحب نه ګوري. زموږ یو سیکنډ له ومنله چې هغه د سره بره نه ګوري، خبره کوي، د جنکۍ دی استاد ته نه ګوري. ته به کمه سوړه به پټې، کمه زیله به ټک ورکې او هغې به پرتوک جوړی چې نه دا خبره دې سره او دا دې سره او دا دې سره. لنډه ومنه چې شریعت منع کړي دي، نو نقصانات پکې شته. ښه اوس ماته یو سړی دا ویلی شي چې نه جي استاد جدا کمره کې دی، جنکۍ بله کمره کې دي، یا منځ کې دیوال دی، بس دوی هغو اواز اوري. دا اوس روا ده، دا روا ده په شرط د دې چې دوی به د یو بل سره داسې تعلقات او داسې رابطې نه وي چې هغه بلکل فری او کولاوي. زیات نه زیات که چېرته زنانه ته مسله راله هغه سبق وایي، یا هلک ته مسله راله هغه تپوس کوي، او مجبوري ده چې دې اداره کې تعلیم نه یې کړی، مخکې نشي تللی، غواړي چې زه ډاکټر شم، غواړي چې زه انجینیر شم،
او ده ته مسله راغله دې ته پوښ کوي چې څه وکړو نو بیا ته الحمدلله نن سبا سوشل میډیا انټرنیټ موبایل د دې دور دی ته په یو طریقه د خپل سوال د هغې نه کولی شي څنګه لکه داسې طریقه غوره کړه چې تا ته پته ده چې دې کې نقصان کم سے کم دی یا نشتی پکې لکه اوس ما ته مثال کې مسله راغله زه یونیورسټۍ کې سبق وایم او ما ته مسله راغله اره تا اوس څنګه خبرې به موږ کوو ګنټه ګنټه زه دا سوال په لیکلو کې کوم دا طریقه نه شوه زنانه ته سوال لاغی پروفیسر چې دی هغه نارینه دی اوس به زه درته ټلیفون کوم او دنه به تپوسونه کوم یا ده ته به وایس کلیپونه لیږم او نن سبا هېڅ پته نه لګي موږ بدګماني نه کوو خو احتیاط خو به کې نو موږ وایو چې څه چل وکړه په لیکلو کې نه وایي د خبرو نه بغیر نه حل کېږي داسې مسله ده نو بیا خبرې کولی شي یو بل دوی نه خبرې کولی شي خو د ضرورت مطابق بغیر د دې نه چې جنۍ اواز نری کړی او خبرې راکاږي او ته څنګه او پرون نه وي او هغه نو هغه توی ته نه وي او کلاس کې چې په مسا ډوبي او یو دس دا ټول حرام دي ورسېدی بې که نه زه به درته منځ کې یو مسله بله ذکر کړم او په دې باندې به درس ختم کړو دا یو قسم سوال والا ځه که یو سړی دا تپوس وکړي چې اصل کې جنکو ته د نارینه سبق پړه وهل چې نارینه استازي دا روا دي او که نه دي نو موږ خو د هغې تفصیلي جواب وکړو زه دلته یو بلې مسلې ته راځم او دا هم زموږ لویه غلطي ده زموږ غفلت ورته ووایه دا وړې جنکۍ نه دي د ماشومانانې نه د پکار چې مور پلار دوی د نارینه سره کښېني د وړي یا د وړي د لویو خو مسله حل شوه مسله خو د لویو ده زه د وړو خبره کوم هغه دا ووي چې نه جي هغه ماشومه د 7 کالو نه لاندې لا وړه د 5 کالو 4 کالو 6 کالو نو دلته اوس موږ دا وایو چې صحیح د دې کې شرعاً څه ګناه نشته ځکه چې د زنانه دې ټیم کې هغه نه ده چې په دې پرده لازم ده دې لپاره صادره او لوپټه لازمه ده او دا نه هغه کیسه نشته خو بیا موږ دا وایو چې دا طریقه غوره نه ده ولې غوره نه ده سړی ما دوی ولې غوره نه ده څه چل دی یوه د دې ټیم نه د ماشومې تربیت کېږي نو زه د ماشومې ته د دې ټیم نه به دا ښیم چې ناز ویه ته د نارینهو سره سبق نشي ته به لازم د جنۍ سره د ښځې سره سبق وایي که هغه سکول دی او که هغه قرآن دی دویمه مسله بعض واقعې راپېښې شوي دي ولې راپېښې شوي زه د واقعو تفصیل نه کوم بعض واقعې راپېښې شوي دي او طرفینو ته راپېښې شوي دي دنیوي که هغه درس و تدریس دی او که دیني دی بعضو ظالمانو زناورو خبیثانو فاسقانو که د هغوی هر څه نوم دی که د هغوی هر صورت دی هغوی د طرف نه بعضې واقعې راغلي دي دا زموږ لویه غلطي لوی غفلت ورته زه وایم موږ هسې په دیني تعلیم باندې خصوصا خرچه نه کوو په دنیوي باندې وکوو یو قاري صاحب کور ته راځي یو قاري صاحب کور ته راځي ټولې جنکۍ د کور ورته کښېنوي اول خو یو قاري صاحب هغه ته 50 واړه دي کښېنولي د ټول خاندان نو راځي نیمې ګنټې نه او هغوی که ورسره مونږ حساب کوو پیسې به کم سے کم ورکوي قرآن دی دویمه مسله ته دوی ته که ښې دین د دوی له استازه وګوره زنانه چې یا دوی د هغې خوا له ځي او که هغه نږدې او په پرده کې راتلی شي او څه مسله ورته نه جوړېږي هغه دې راځي د دې خوا له او ته چې کوم پیسې هلته ورکړه هلکان نو د هلکانو هم اوس دا مسله ده نن ګوره موږ ډېره فایدهمند مسلې ذکر کوو نه وایي دا هلک وړوکی دی هلک څه دی وړوکی زه وایم او وړوکی ماشوم چې د زنانه نه سبق وایي دا حرام دی او مکه د جنکو مسله ده چې ماشومه جنۍ حرام نه دي خو د دې ټیم نه موږ د تربیت کول غواړو چې دی به دې پوه شي چې نه
ته به نارینه سره سبب خلاصه د مسلې دا شو چې کوشش دا پکار دی چې خپلو بچو باندې سبق ووایي که هغه دیني او دنیوي که دیني او که دنیوي او که هغه هره مرحله وي که هغه ابتدایي مرحله وي که هغه د متوسطه وي که هغه اخري لسمي دولسمي یولسمي که هغه بیا وروسته یونیورسټي که هغه هره مرحله وي چې هلک ته د نارینه سبق ووایي او جنۍ ته د زنانه سبق باقی سوالات و جوابات میں انشاءاللہ پر روان نشست کی کو وصلی اللہ